د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه نیکې هیلې مو له 1200 فامیلیو د پوهنتون درې لارې ته څیرمه ساحې څخه ومنئ. هیله ده چې تاسې ټول قدرمن اوریدونکي او لیدونکي به روغ او جوړ یاست. زموږ خپرونې به تاسې تعقیب کړي وي او تیر ګزارشونه به مو خوښ شوي وي. دوستانو د بېلابېلو ځایونو د معرفت او پیژندګلوۍ په لړ کې مې نن مناسبه وبلله چې دلته د یاران کافي شاپ په نوم یو ښکلی ځای تاسو در وپېژنم. دا چې څومره وخت کېږي جوړ شوی، کله جوړ شوی، چا جوړ کړی، د دې ترڅنګ د کومو سیمو څخه ځوانان ورته راځي، کوم خدمات دوی لري، دا به نن د همدغه ځای له مسؤلینو څخه پوښتو. زما په نظر دلته زه ګورم له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان ورته راځي، خو معلومات مې دا دی چې ځای نوی جوړ شوی، ډېر کسان یا لیدلی هم نه دی. د دغه ویډیو له لارې به یې ځینې کسان وویني، یو به مارکیټینګ ورته وشي او بله دا چې د دغو ځوانانو لپاره به هم څه نه څه کار شوی وي. غواړم همداسې مخکې پسې لاړ شو. یادونه کومه چې زه سجاد شاه یم او په کمره کې را سره آفتاب صاحب همکاري کوي. نو همداسې مخکې پسې ځو د خیره سره. یو ځوان خو ترې راکوز شو د خیره. دوستانو تاسې چې ګورئ دا د 1200 فامیلیو یا آزادۍ مینې سر دی چې یاران کافي شاپ ته راپورته کیږو د خیره سره. مازدیګر مهال دی او غواړم چې د دغه ځای له مسؤلینو سره هم خبرې وکړم. که ځوانان پر لاس راغلل، مخې ته راغلل، هغوی سره به هم خبرې کوو. یو ځل یې پخوا راغلی یم، لږ پکې بلد شوی یم. السلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیر یې؟ کارونه دې ښه روان دي؟ نو موږ دا د تاسو ملګرو سره ژمنه کړې وه چې دلته به راځو. اول دې نوم راوپېژنه. قربان حق الله راشي، په خیر راشي. زه خو اقبال خوستی یم، دلته د یاران کافي شاپ مسؤل یم. ښه، اقبال خوستی کافي شاپ دی، تا ځان ته د شنو چایو پیاله ایښې ده، قهوې سره دې نه ده جوړه ډېره؟ نو دا خو داسې ده چې مازدیګر کې زه د هغه زعفرانو قهوه چای څښم که نه، د هغې سره ما ډېره جوړه ده. یعنې مینو کې شته دی که نه؟ مینو کې دغه ټول لیست چې موږ جوړ کړی دغه خوښه دې نه ده چې داسې وګرځو په تک تک کې به لیدونکو ته معلومات هم ورکوو د خیره او دغه ځای به هم ورپېژنو. دا فکر کوم هغه دی که نه، دغه اول چې موږ راغلو د ریسپشن ورته وایي، څه ورته وایي؟ دغه د ریسپشن میز دی. دلته فعلا زما منیجر نشته، زه د دغې ځای مسؤل یم. څومره وخت کېږي چې دا یاران کافي شاپ جوړ شوی خوست کې؟ تقریبا دغه 2 میاشتې کېږي چې موږ په فعالیت باندې فعالیت شروع کړی دی. ځوانانو لږه لږه لار به راکوئ نو د خیره. ښه، 2 میاشتې کېږي. داسې به مخکې لاړ شو. دوستانو دغه ځایونه به هم زه تاسو ته وښایم چې اقبال جان چې د دغه ځای د مسؤلینو څخه حسابېږي، ښکلی ځای جوړ کړی دی. واقعا ډېرې غرفې هم دي که نه؟ شمېر به یې بیخي ډېر وي. یو 12-14 غرفې دي دلته په دغه لاندیني پوړ کې که نه؟ دغلته هم شته او پاس چت هم لرو. ښه، ډېره ښه ده. که درې ګرځئ دغه ځای ګورئ. لږ یې لیدونکو ته آفتاب صاحب وښایه. دا یاران کافي شاپ دی. کسان به ډېر راځي د ورځې په جریان کې؟ نو داسې چې ورځې فرق لري. نو دغه ځای داسې ده چې د ملګرو لپاره ماش جوړ کړی. تقریبا هغه خلک چې وظیفې لري یا کاروبار لري، د مازدیګر لخوا ټول خلک دغه ځای ته د سیل او د چکر دپاره راځي تر څو دغلته دمه وکړي. ښه، نو یوه بله پوښتنه دا هم را سره پیدا شوه. 2 میاشتې خو کم وخت دی. زه فکر کوم د اسلامي امارت په راتګ سره ته دغه فعالیت شروع کړی؟ بلکل، کله چې اسلامي امارت راغی د هغې یو څو ورځې وروسته ما دغلته فعالیت شروع کړو. پورته به هم وخېږو دوستانو. زه غواړم چې پورته ځایونه هم تاسو ته وښایم. اقبال جان به هم داسې ارام ارام راځي او خوښ مې په دې شو دغه ځای چې ډېر بهترین موقعیت لري، ښه ځای دی. یعنې د پیدا کېدو لپاره یا د ادرس ورکولو لپاره خلکو ته اسان دی. خبره دا ده چې منظر هم ډېر ښایسته دی. دوستانو پارکینګ لري، آزاد پارکینګ. او داسې به وکړو چې دغه اړخ ته به هم لاړ شو که نه؟ 2 ځوانان هم ناستې، که دوی سره هم خبرې وشوې ډېر خوند به وکړي. ښه،
نو تاسې چې وینئ دوستانو دغه ښه ځای جوړ شوی دی د یاران کافي شاپ چې دلته هم ځینې کسان له لرو لرو سیمو چې راځي یا له نږدې ساحو دلته په چوکیو باندې کینی یوازې کافي ده که نور څه شی هم شته دلته؟ موږ تقریبا دلته په مینیو کې زیات شیان لرو لکه زه وروسته به تاسو ته مینیو وښیم چې کوم شیان موږ په مینیو کې لرو نو تاسو ته هغه به زه وروسته وښیم. نو داسې یو ښه شی هم راته پکې وښیه چې نوشي جانې کو در سره مازدیګر دی بس مازدیګر خو داسې داسې ارزان شی چې وي چې ډېر قیمت نه وي داسې نه چې ډېر مصرف کې مو راوړي زموږ به تاسې مازدیګر خو چې وي د هغه ځینو خلکو په اصطلاح چې شیدو چای مازدیګر کې ډېر خلک څښي که نه نو تاسو ته به زه ترکی کافي یا د هایل کافي جوړه کړم تر څو د ورځې څومره کارونه مو کړي دماغ باندې مو بوج وي ستوماني به له منځه لاړه شي. ښه تاسې وګورئ دوستانو یوه ښه خوبي خو دا ده چې دلته موږ راغلو دغه منظر هم ډېر ښایسته ترې ښکاري که نه؟ بلکل هم نو که زه ووایم چې کله چې ما دا ځای جوړولو دغه یاران کافي شاپ نو دغه ځای ما ته په دې باندې خوند راکړ چې یو ازاده صحرا د موټرو پارکینګ لري هر څوک چې دلته راځي که نه نو هغې ته یې ډېر خوند ورکړی دی چې دغه ځای ډېر ارام دی. نو دغه ځای تر ډېره نوی هم دی زه فکر کوم تاسې به د راډیوګانو یا ټلویزیونونو له لارې اعلانات هم تر اوسه نه وي کړي که نه؟ که ته وایې ما تر اوسه پورې مارکیټینګ نه دی کړی دلته چې خلک راځي ټول د ملګرو په سر موږ خو داسې غیر مناسب وخت کې نه و راغلی چې تاسې راغله زه ډېر خوشحاله شوم قربان شم هر کله راشئ. نو دوستانو تاسې وګورئ دلته هم آزاد یو ساحه ده یا لوبغالی که یاد کړو یا د کورونو مخ یې که یاده کړو هغلته هم بېلابېل ځایونه جوړ شوي دي. زه فکر کوم اسلامي پوهنتون هم همدلته دی د خوست نمونوي لیسه هم دلته موقعیت لري دوستانو په همدغه سړک باندې او مخکې چې تاسې ګورئ د پوهنتون عمومي لاره ده چې پوهنتون ته رسیږو په دې باندې او مازدیګر مهال دی منظر ډېر ښایسته دی پورته خو بل ځای نشته. نو که چیرې زه پوه شوم چې دلته مقصد خلک مشتریان زیات راځي نو دلته نه ځایږي نو بیا مې نیت شته چې تقریبا د وروسته تقریبا یو 4-20 ځای نور هم لرو موږ هغې کې مې نیت دی چې یو څو ځای جوړ کړم د ملګرو دپاره فعلا دغه ځای 2 چته لرو موږ. ښه ډېر ښه یعنې پورته هم لاره شته خو د مشتریانو ته په کتو به تاسې بیا اجرات کوئ. پاس چته موږ لرو ډېره ښه ده. نو استادان به هم لرئ حتما دلته؟ استادان لرو تقریبا د ټولو د کارسنونو سره یو تقریبا 6 نفره لرم زه دلته په دې ځای کې. هغه څه شی جوړوي؟ هغه خو زه ته مینیو کې وښیم ډېر شیان چې مینیو خو فکر کوم دلته نږدې هم چېرته میز باندې ایښي ده داسې به وکړو آفتاب صاحب ته کولی شي هغه ځای نه موږ په ویډیو کې راولې او زه به دلته چېرته کښېنم د خیره چې دغه شاته بکګراونډ خراب نه شي دغه ما ته ډېر خوند راکوي. ښه نو دا مینو ده د خیره قیلون هم پکې دی دا خو نو قیلون خو موږ لرو ځکه د ځینو ځوانانو غوښتنه وه چې تاسو باید موږ ته قیلون جوړ کړئ یعنې پابندي خو نشته که نه څوک خو نه راځي چې قیلون ولې تاسې تر اوسه خو د اسلامي امارت له طرفه موږ ته څوک نه دی راغلی چې مقصد تاسې باید قیلون بند کړئ که نه. نو دوستانو دا مینو ده د یاران کافي شاپ باید یادونه وکړم چې خوست کې نور کافي شاپونه هم شته دي ما ته چې ذهن ته راځي د اف ټایم کافي شاپ دی او تېره ورځ زموږ یو ملګري راته په کمنټ کې هم لیکلي وو چې د ارک په نوم هم یو کافي شاپ هم شته دی که جوړیږي نه پوهېږم هلته به هم ورځو هلته به هم مرکې کوو د هغو ځای تصویر به هم له تاسو سره شریکوو. قیلون دی جوزداره قیلون دی ساده چیپس دی چیپس برګر دی زعفرانو چای دی او د زعفرانو قهوه‌ای چای دی ترکی کافي ده آیل کافي ده ساده کافي ده شیدو چای تور چای خالص شی دی شیدو چای پلاستیک هم شته دی زه نه پوهېږم چې موږ ته به اوس څه شی راځي. نو دا راته ووایه چې د ورځې په جریان کې اوس کسانو تګ راتګ کم شوی دی یا زیات دی؟ که درته ووایم زموږ دغه کار چې نوی شروع شوی دی ورځ تر بلې زموږ مشتریان ډېرېږي ځکه موږ تر اوسه پورې دومره اعلانات هم نه دي ورکړي یا مو دومره مارکیټینګ نه دی کړی خپل کافي شاپ پوره نو مشتریان ورځ تر بلې زیاتېږي. ښه یعنې د ډېرېدو په حال کې دی د خیره سره اوهو دا خو دی لکه چې مصرف هم را باندې وکړو مصرف خو به انشاءالله کوو. دا کوم یو دی دلته مینو کې چې ښکاري څه شی راوړل شو؟ شیدو چای پلس کیک. ښه کیک هم ورسره دی د خیره سره دا به دوستانو زه وګورم چې څنګه دی نو یو ځای به یې نوشیجان کوو. آفتاب صاحب
ستا نوبت هم را روان دی د خیره زه به یو ځلې دا ورته وګورم له شک پرته ډېر مزېدار دی او ډېر دې ایله چې خوښ شوی دی نه ډېره دی ډېره دی داسې نه چې په مختمو کې بیا بار مازدیګر راځو بس نو دا ځای مو تاسو لپاره جوړ کړی هر کله راشئ دا د توکو یا د اجناسو قیمتونه خو ډېر لوړ نه وي چې څوک شکایت ترې وکړي که درته ووایم زما چې ټول د اجناسو قیمتونه دلته لیکلي دي که نه د بازار سره تقریبا ډېر فرق کوي نو تر اوسه پورې دغسې څوک موږ ته نه دی راغلی چې زموږ د قیمتونو نه شکایت کړی ډېره ښه ده دوستانو له شک پرته ډېر عالي ډېر بهترین او د موقعیت په لحاظ بیخي عالي ځای دی که تاسې هم دلته راځئ نو کله کله که زما نوم ورته اخلی زه فکر کوم چې لږ لږ مراعات به کوي د خیره سره انشاءالله ستا په نوم باندې به موږ ډېر مراعات کوو نو هسې ټوکه مې وکړه داسې نه چې تاسې اوس ډېر ډېر ورته یاد نه کوئ موقعیت مې درته وښودو 1200 فامیلی که ته یې ورته وښایې دا به ډېر لنډ وي مهرباني زموږ د یاران کپ شاپ پته چې دا 1200 فامیلی پوهنتون عمومي سړک د کتیب لیسې تر څنګ د اورېدونکو ته هم باید یادونه وکړو ځکه چې دوی موږ په ویډیو کې نشي لیدلی هغه اورېدونکي چې همداسې به د سولې پیغام راډیو پر څپو باندې زموږ غږ اورېدو ته یادونه کوو چې موږ همداسې به د یاران کاپي شاپ څخه تاسو ته یو ښایسته او په زړه پورې ګزارش وړاندې که دلته راغلی و دا په خوست کې جوړ شوی د دې لپاره چې دغه ځوانان نور هم تشویق شي کار ورته وشي د بازار موندنې په برخه کې د دوی لپاره څه شی وي لازمه مو وبلله چې یو ګزارش له دغه ځای څخه وړاندې کړو نو داسې به وکړو چې ویډیو به په همدغه ځای یا ګزارش به په همدغه ځای پای ته ورسوو او زه ورته به شیدو چای سره نوشوجان کړو بس نو ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی او تکلیف مو وګالو ډېره مننه کور مو ودان دوستانو زموږ ګزارش هم دومره و تر بل ګزارش پورې ما ته اجازه راکړئ تاسې چې هر چیرې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ